अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو नन दता د مزه منې وده د دې باره کې وایو او آیا په دې باندې لامبل پکم باندې پرس کیږي او پکم باندې صرف او 10 کول ضروری وي. کو تاسو زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ نو دا سبسکرایب کړئ چې تاسو ته د جنسیاتو متعلق علم ترلاسه شي. ګرانو دوستانو دا منی ودی او مزی دا درې قسمه اکثر بیانېږي او دا د انسان نه خارجيږي د سړی نه، نو په دې باندې 10 کم باندې ماتېږي او کم باندې غسل واجب کیږي. کومه چې منی ده په دې باندې غسل واجب کیږي. منی چې دا د جما په ټایم کې خارجيږي او یا داسې چې ناواده کړي د لاس کاروخلي یا داسې چې دینو په خوب کې چې کوم احتلام وشي شیطان دوک کی چې مونږ ورته په پښتو کې وایو، نو دغه احتلام سره یا جما کول سره چې کم ماده خارجيږي هغې ته منی وي او په دې باندې لامبل چې دی دا واجب کیږي. دا به لامبي پر روان ویډیو کې به د لامبلو د سنتو مطابق طریقه مونږ ښایو. یو دوه دغه نور خارجيږي مزي او ودي. مزي چې دا نو دا له خارجيږي چې د انسان شهوت پیدا شي، لکه یو سړی د کور کې ناست د خپل کور والا سره غپ لګي مستی ور سره کوي او د دنه یو ساس کې مزي لاړ شي، یا داسې لکته د فلم ګوري یا داسې ویډیو ګوري یا مرګرو سره داسې غپ لګي یا په ذهن کې داسې خیالات د شهوت رااله او هغه سره کم ساس کې لاړ شي، نو دی ته وایي مزي. او په دې باندې صرف او 10 په د باندې بیا راځي چې دی به مانځه ته ځان سمین او دی به استنجا خامخا کوي او بیا به اودس کوي او اودس پې ماتېږي. بله دا ودي هغه مادې ته وایي چې دا کله د میتیازو نه مخکې یا د میتیازو نه وروستو یو ساس کې کېږي بغیر شهوت نه، اکثر یو ساس کې وشي، دې ته وایي ودي او دې سره هم اودس ماتېږي او غسل نه واجبېږي. امید دی چې ویډیو به مو خوښه شوي. د نورو داسې د جنسیاتو متعلق ویډیو معلومات ترلاسه کولو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دباو کړئ. د ویډیو کتو ډیره شکریه. د لوی